هلکه څو واره مې درته وویله چې دا بامه څه کښته شه زموږ کورونه مال مې ژللې هلکې ستا په څه خپل پر بامه ولاړم دا وار په سمه درته وایم د بامه راکښته شه بیا دې ګیله د ځانه ده راځه لاس یې ازاد هر څه چې کولی شې ورته بیا کړه کار دی ما او تا بیا سره ګورو بیا کوتره د هغه جانه چې ځینې ومینې و د همسایګانو څه دا وجاب ډک دی خیر وبه کوتره وعلیکم السلام د مطلب په خیر راځه واغه ځان خیر په نصیب شه ورسره لږ یو څه چای پخې که ورور دې هم چای نه دي خوړلی ولاړ شه زویه دا کوترې دې پرېږده ته ورسره د جمعګل دوکان درته زموږ توران نه دي را رسېدلي هغه جانه 2 ساعته یې درسره کېږ چې د سنګینه سره روان شوي دي چیرې به بیا موټره رسېدلي چې ته بیا مانا کې د کوترو څه ولاړې وه ورشه ژر دا کار وکړه سمه ده زویه معلومات یې کوه چې پولیس ملیس یې ونه نیسي پولیس بیا څوک چې زما مال ګرځي هغه جانه زما نوم ورته معلوم دی سمه ده زویه فکر کوه ډېرې باټې مه وله کوه کمه ودرېده څه تلوارې دي دروازه ټکه څنګه راغلی یاست حاجي صاحب وبخښئ ستا سره م کار نه و حاجي صاحب م په کار و ما ته ووایاست حاجي صاحب وخت نه لري څه خبره ده را څوک وروڼه لري یا څوک اولادونه دي دا چې څوک شته چې دا چا لوی کړي دي ته ماغای ته وګوره هره ورځ هغه باندې دغه دغه دا در پرې کړل زه ورته مات کوم انسان په شرم پوهېږي که نه پوهېږي انسانان یاست چې چا سره همسایتوب کوي داسې همسایتوب مې لیدلی دي که مې نه دي لیدلی څه دې جوړ کړی دی حاجي صاحب ناکې خدای د غورځه نارې دي وویل څه دي چې کاغذ باندې پر بام کړی دي ستا کره خو نه دي راوښتي نه ستا کور ته در راغلی دي چې ته ناکې راشکش په خپل کور کې لکه چې راملکه ودې وده خورم وره وروره دې ښه درته وایي زه هم ښه درته وایم 5 واره ما ستاسو کور دروازه ټکوئ دا هلک په شکایت درته راغلی یم اخر موږ څه وکړو همسایتوب دا رقم لکه څه چې زموږ سره کوئ لاړ شه ناکې نارې مه ووه دا اوس دواړه د دې داسې د کار وباسم چې موږ کړې کوم وطن ته چې دغه ته وایم خبر نه پرېږده پرېږده ستا علاوه دې ده زه په انسانیت راغلی سر خلاص کوم دا دې څنګه کار کوي ته ږغ مه لره زه خبرې ورسره کوم څه شي دی وروره 5 واره دا سړی راغلی دي درته ویلي دي چې دغه وجه دغه هلک پر بام کېږي دا کاغذبار پاوه کوي غټ هلک دی تاسې هلک نه اداره کوئ خو هر څوک اولادونه لري هر څوک وروڼه لري د خدای وي دي دا زما غاړه وګوره اوس پر لارې روان یم کاغذبار یې پاوه کړی دغه دی دا چې څوک دي ولې زموږ ته په واسه نه دي پوره موږ د چا پاته یو ته ما ته غوږ ونیسه وروره یوازې اسمان ته غورځېدلی غاړه دې دورنو کې پرې سوې ده خو یو ملام به غواړي هغه زه پیسې درکوم ملام به غواړي ملام زه د چا نه یم پاته زه تا ته ما خبرې پرېږده ګوره زه ستا د یوې غاړې په خاطر زوی مړ کړم ولې نه اداره کوې دا چې په تبا نورې پېښې نورې به پېښې وایي ما غاړه نه ده پېښې ما غوندې پلان نه دي چې پېښې نو بیا اداره کوي وره حاجي صاحب ستا قربان شمه موږ جنګ ته ولاکه راغلي موږ دغه عذر ته راغلي څو کښته ستا د کور دروازه ما ټکولې د هلک په شکایت باندې راغلي اخر خو تاسې یو څه فکر وکړي په ځان کې چې دغه هلک غټ دی ناکې په بامو باندې ولاړ دي پردي کورو ته ګوري یا کاغذبار تاسې ورته رانیول دي بلاګر اوس په دغه باندې اخته اخر دغه روزل د کوچني دي چې تاسې ورکوئ ای وروره دا ورور و دا کشر په هر کور کې ستا یوازې زما نه دی چې بام ته وختې یا کاغذباد
پاوا کوي دا خو دونه خبره نه ده خپل بام ته کتلې ستا بام ته خو نه دی کتلې ته پرې یو شي ماته په اوس راته چې یو غټه کیسه یې تاسو موږ راته موږ وم نو څه په وکړو خو نو کوچنی دی خامخا بام ته خېږي همسایتوب څه ته وایي ته په دې پوهېږې ولا همسایتوب چې ته وایي ته ولاړانګې در باندې راقصې دي همسایتوب چې ته یو هلک بام ته وختې دغه ته کیسه جوړه کړې ده وزر مزر یې نه کوه دغسې پلار لري دغسې ورور لري په کوڅه کې څوک په بده نه شي ورته کتای چې دا ورته وګوري سترګې راکاږم بیا به موږ پولیس ته ورسارو به در باندې ګوره دا اوس مې په خدای سم ډېر لیاس کړي ده دغه مې هم کړي دي واجب ده که نه زه د دې سړی نه یم ستا د دواړو چاره زه په یوه څه کې کولی شم څنګه چاره نه کېږي موږ دې بیا سره ګورو وفکر که د موضوع په کیسه کې مه کېږه ده ډېر خلکو په ژبه زه ښه پوهېږم سر دې خلاص شو که ما ته پرېږده اواجانه ما درته وویل چې سر یې ونیسه دا سرونه یې ووهلم که سره مې دا ځای اوس درد کوي وپړسېدی ولاړ شه زه یې په ډېرو باټو نو ته د چي دپاره یې خر بې غیرته لاسه در وړې نه و بیا د 50 سره ووهلې سپین دې ما ته رالاخې زه دې په ټوک ټوک کړلم ما مو راملا کړله ملا دې ما ته څه په ما مو راملا کړله د تا په قرآن زه غښتلی وم سپین مې 3 واره راچوکې راچپه مې کوي لږ زموږ پر بام شته لکه چې شپږ منټه کار راوځه دا بس ما کاغذ باشه واسو دا لاس یې ولې دا ولې پکې شوی مور څنګه نه مړې سړي اوس مور ولې غږ نه کوې مور دا چا دا څه وایه زړه یې پټاو شوی دی ډاکټران نور څه ویله ولا موږ چې شفخانې ته ورغلو ډاکټرانو چې وکتل هغه ویله ول زړه یې پټاو شوی دی یو څوک پکې غورځېدلی دی دا څه وایه ته اوس څه ګډې وډې وایه د خپل کور په انسان کې څوک غورځېد ولا وروره زما پر یو چا شک راځي سهار زه په کوڅه کې را روان وم دا زموږ د همساګانو هلک نه دی دغه زموږ پر بام باندې ولاړ کاغذ باز یې پاوا کوي
ما غږ پر وکړي چې هلک را زموږ پر بام باندې څه شکه دی داسې په تاخته زموږ د کوره راووتی چې وم کتئ دغه لاس یې هم در دغه ځای په وینو و د هلک خو به د بامه نه وي پرې اورېدلی ما ولا پر ده شک راځي تا دغه هلک په خپلو سترګو ولیدی که د نورو خلکو د خولې وه یا وروره ما په خپلو سترګو ولیدی بس بله کیسه ولاکه ده څو کاټه زه د هلک په شکایت ورلم دا خلک زموږ سره دښمني لري تر ځا در ولاړ شه د هلک پیدا کړو څه شي د ژوند څکه ولاکه راڅخه وکړي څه کوڅه زموږ له کور راووته دا لاس ولې خوځي لاسونه تا څه کوڅه زموږ له کور راووته د ژوند څکه ولاکه څه وکړه هغه ته زما پر بام کاغذ باز باور کړی و ته کران چا د خوړه روان وه خبره شوه چې رالاس بمه دا زموږ سره دښمني لري نام ساتو چپاکه شپه دا زموږ دښمنان دي څه کوئ زما ورور ته مور هم نه کړي ما د مرګ وهلو ته یې ګټي څو کاټه راغلی یم إذاك وام وقتها كتب لي أرض ملاك ما تابع خبري ما كنت خبري دا همسایتوب نه دی دا دښمنان دي زموږ